خو طالبه دا هر څه اعزاز دا هر څه کریډټ دی تا ده که تا خپل د دښمن تندی نه وای خپل کړی نن به دا خلکو ته مونږ څه ویلی که تا خپل دښمن ته غېږه د مینې او د الفت نه وای خلاصه کړی نن به مونږ دوی ته څه ویلی د تا هره کارنامه باید مونږ د خپل د ځیګر په وینو باندې ولیکو ستا هره مېړانه د ستایلو د تا داسې مېړانې دي چې قسم په خدای دوست خو یې څه کوي دښمنان دې در باندې ویاړ کوي افتخار کوي هغه دښمن چې د تا د وژلو دپاره یې ټوپک اخیستی د تا په اوږه سر ږدي او سلګۍ وهي د ندامت او د پښیمانۍ اوښکې تویوي طالبه دا ته وي چې دښمن دې په دې باندې قایل او راضي ده چې د تا د مینې او د محبت غېږې ته ځان اچوي هغه دښمن دی چې تی په ټانګونو پسې کشولې هغه دښمن دی چې ستا شهید بشر په توبرونو وهه هغه دښمن دی چې تا ته د ژوند کولو حق نه درکوه نن د تا غېږې ته راځي او د تا په غېږې کې د ندامت سلګۍ وهي او اوښکې تویوي دا ستا افتخار ده چې مونږ د تا په افتخاراتو باندې ویاړ کوو دا ته چې مونږ هسکه شمله اوچتې سترګې ګرځو دا که تا تور داغ درلودلی تا تاریخ بدنام وی نن مو د تا په میړانې او د تا په لاسته راوړنو او د تا په داغ باندې پوډر نشو وهلی چې پاک یې کړو دا ته په خپله سپېڅلی خاص کر په غزني کې هغه د طالبانو د خطونو قمندان په نامه د مبارز باندې مولوي صاحب مبارز ته سور سلام سپین سلام محمدي سلام درته کوو ستا جرأت ته ستا میړانې ته هغه ټولو طالبانو ته چې په خپلو ګرمو سنګرونو کې خپل دښمن ته غېږه خلاصه کړې جوپې هغه خلک چې د ده د وژلو دپاره امریکایانو ټریننګ کړي وو نن د طالب جان غېږې ته راځي د امن او د سکون احساس کوي دا د جګړې په لیکو کې تا یو مثال وړاندې کړ دا ته وې طالب جانه چې حقوق بشر سازمان او ملل متحد دې وننګوه همدغه تړونونه چې نن ته له دښمن سره کوې دښمن د تا غېږې ته راځي او د آرام ساه اخلي د ندامت اوښکې تویوي سلګۍ وهي د تا په غېږ کې لکه یو ماشوم چې خپل د پلار غېږې ته راځي او سلګۍ وهي اوښکې تویوي یقیني چې ته د ستایلو یقیني چې ته د ویاړ لایق په تا باندې ویاړ کو په تا افتخار کو او هغه خلک چې همدغه خلک چې له تا سره په 2001 کې تړون کړی و ستا له مشرانو سره یو له هغه خلکو نه ملا فاضل حفظه الله ده چې د ګوانتانامو وحشي و درنده زندان تیر که د همدغسې یو تړون له مخې د کابل ګوډاګۍ ادارې حقوق بشر او ملل متحد مدافعینو ته تسلیم شول چې دوی به امن خپلو کورونو ته ځي هغه یې په کانټینرونو کې واچول همدغه نړیوال وحشي ځناورو همدغه امریکایانو همدغه صلیبیانو په کانټینرونو کې ژوندي وسوځول او کباب یې کړل نن طالب هماغه سیمې تر خپل کنټرول راندې راولي چې د دوی زرګونه سرتیرې پکې د یو بدنام تړون له مخې په شهادت رسېدلي په ډېره بېرحمۍ باندې په ورونو باندې کباب شوي دي هماغه سیمې طالب تر قدمونو لاندې راځي طالب د انتقام خبره نه کوي طالب د دې خبره نه کوي چې زه به غچ اخلم د مینې او د الفت غېږه یې خلاصه کړې هماغه ازبک خلک راځي د طالب غېږې ته د امن او د سکون احساس کوي دا لویه کامیابي او لاسته راوړنه دا مونږ ټول نړیوالو سازمانونو د بشر حقوق مدافعینو ته وایو چې تاسو د یو سپي د ژوند ژغورونکو ته اتلان وایو او لقبونه ورکوئ نن دغه طالب د میډال او د اتلولۍ د لقب د ستایلو میډالونه ولې د دوی په غاړو کې نه ورټومبئ چې خپل د دښمن ژوند ژغوري د کور خرچه هم ورکوي سفریه هم ورکوي کور ته یې لیږي عسکره ته چې بیا هم په طالب پسې ټوپک رااخلې د طالب شهیدان په اور کبابوې تر دې لویه بېغیرتي او بېننګي نوره نشته دغه نن ورځ
دغه نن ورځ چې د اسلامي امارت غازیانو او اتلانو کوم فتوحات راوړي دي دا د دوی د اخلاقو نمایندګي کوي. نن چې په تخار او بدخشان کې په پنشیر کې او په بادغیس او په فراه کې طالبان مځکې او وطنونه تر خپلو قدمونو لاندې راولي، هلته امن او سکون راولي، د دې هیواد د ګډ ګډ خلک تر شا ولاړ دي، دا یې په طالب اعتماد. دا که رسنیو د طالب همدغه انځور 20 کاله مخکې دې هیوادوالو ته ښودلی وای دا انقلاب به دومره خونړی نه و. دا که همدغه مزدورو ژورنالستانو طالب ته تورست او دهشتګر نه وای ویلی، د $100 په خاطر ایمانونه نه وای پلورلی، نن به طالب ته چا دهشتګر نه وی. د طالب د امن او د ورورولۍ فضا، د مینې او د محبت غېږه همدغسې خلاصه وه. هیڅ کله دښمن باندې مرګونه گزار د دې په خاطر نه ده کړی چې انتقام واخلو. مونږ پوهیږو چې ځینې خلک به مایوسه وي. پرون قاري صاحب سعید ډېره ښه خبره وکړه، هغه وایي که چا جهاد د دې په خاطر کړی چې انتقام به واخلم غلطي کوي. سوچ غلط ده. که چا قرباني د دې په خاطر ورکړې وي چې اسلامي نظام به راشي، هغه قرباني صحیح قرباني ده. اسلامي نظام په دې نه راځي چې خلک ووژني، خلک له تیغه تیر کړي، خلک باید ووژل شي. نه، دا چې طالبان دومره قوي پرمختګ لري چې اتانور کومې ولسوالۍ کې مانور او فلمي شوټینګ کوي، ورپسې طالبان پښې بلې ور رسېدلی، بیا وروره څوک په کولاب ورننویستلي او څوک په تاجکستان. دا مینه او مهرباني ده. دا په طالب د دښمن اعتماد ده. دا چې د کابل ګوډاګۍ ادارې ویندویان، لاسپوڅي او مزدوران د امریکا د اشغال پاتې شوني، هغه په خپلو پوسټونو او ټویټونو باندې طالبان دهشتګر او وحشتګر یادوي او په فیسبوک کې ولسوالۍ نیسي، په ټویټر کې نیسي. نو دوی ته وایو چې خیر ده، موږ به د تاسو په دې غرتو باندې اعتماد وکړو، خو لکه طالبانو غوندې ویډیوګانې نشر. نن د غزني ولایت فتوحات له چا نه پټ نه دي. د پکتیا او د پکتیکا او د نورو د افغانستان د نورو علاقو فتوحات دا له چا نه پنهان او پټ نه دي. د کلدارې ولسوالۍ ته راغلی معنا ورته وکړه، داسې خبر شوم چې هلته هم درپسې ملنګان در رسېدلي دي. نو دا چې ته راځې د کلدارې ولسوالۍ اول طالبانو نیولې نه وه، بیا تا فتحه څنګه کړله، تا بیرته څنګه ونیوله، دا چې ودې نیوله بیرته ولې وتښتېدلې؟ دلته سوالونه دي که د پیپسي خالي بوتله. مونږ په دې پوهېږو چې ته جګړه نشې کولی، ځکه د قاري سعید صاحب خبره د تا هډوکي د سرو زرو دي، د تا دغه یو ساعت د $1,00,000 ده. ته چې د جګړې لومړۍ کرښې ته ځې او مانورونه کوې، له جګړې نه 10-20 کیلومتره اخواته دغه صرف مصارف د $1,00,000 د رفت او آمد د 50 کیلومتره دي. ځکه په سلګونو په تعداد کې خو ضد د زرې موټر دی له تا سره، باډي کارتان دي او سیکورټي ده او هوایي او زمیني ځواک ده. دا تیل خوري، دا مصارف لري. او بیا هلته لاړ سي یو څو فیسبوکي عکسونه واخلي او منډه زنده‌باد، بیا کله د حیرتان بندر ته خوشې او کله د سمرقند بندر ته خوشې. لارم باندې ګوره هسې نه چې په غلطۍ کې د حیرتان بندر خواته ناست لاړ سي، هلته طالبان ناست دي. ګوره قسم په خدای تلاشي به دې کې د جهاد د وخت سوخته سګرټ به دې له جیبه وباسي، دومره وهل وخورې لکه پردی دغه. دا چې په رسنیو کې مو له دې خلکو نه میدان ګټلی ده، اوس ژورنالیزم او د سیاسي او د سیاستپوه په نامه د ځینو خلکو لخوا ټارګټ یم. هیڅ کله نه مې د کوم مفاد دپاره شروع کړې ده او نه مفاد پرست یم، نه یې په قصه کې. تر څو مې چې لایفونه، خپرونې او مبارزه د دې ولس په ګټه وي تر هغو پورې کوم، که نه والله که مې 100 خبریالان له دې لایفونو نه بند کړي. د ازادۍ او د امریکا غږ راډیو خبریالانو ته وایم راشه دلته د ما 2 سوالونو ته جواب ووایه. د ژورنالیزم ټول اصول ماته دلته په دې میز باندې کېږده چې کوم مقررات او کوم اصول یو آزاد ژورنالیست دی، پس له هغه به مصاحبه وکړو. د تاسو خشم او
مردار دریز د تاسو مزدور او غلام دریز مونږ د تاسو په وړاندې دومره متشدد کړي یو کني مونږ دومره متشدد نه یو مونږ د جګړې طالبان د لومړۍ کرښې طالبان نه یو زمونږ د لومړۍ کرښې مجاهدین چې دومره مینه او الفت پیژني چې هغه د څنګ ملګری ورور قریب تری او پلار خویندې ورونه په همدغه سنګر کې د تاسو وحشان الله صاحب شهادت رسېدلی دي بیا هم د مینې او د الفت سینه درته خلاصه کړې ده هغه څوک چې له تاسو په وحشتونو نه دي خبر د تاسو ظلمونه په انځورونو کې لیدلي دي په سر سترګو یې نه دي لیدلي نو هغوی د تاسو په وړاندې هېڅکله کرکه نه لري د طالب په ضمیر د طالب په وجدان کې کرکه وجود نه لري طالب هغه څوک ده چې له پښو تر سره پورې له نوکه تر دغه د طلاقې سره پورې له مینې او له محبت نه ډک ده او غصه هم نو بیا داسې غصه ده چې وا د اورېدنو ګرین ویلج او صحراباد کې پوښتنه له پاتې شونو وکړه غصه هم نو بیا داسې غصه ده د CIA په مرکز کې او په باګرام کې د دوی له خونړیو بریدونو پوښتنه له سکاټ میلر او له اوباما او له تور اوباما او له بایډن نه وکړه د طالب مینه ده او غصه هم غصه ده دا د طالب جان غصه وه چې تاسو وپاروله چې 250 هیوادونه یې په منځ داسې وشکول له ټول ځواک او قوت سره دلته په ملا مات شو خو طالب د اشغالګرو په وړاندې دومره مینه او محبت نه ده کړی د هغوی په وړاندې د طالبانو سخت دریځ او د هغوی د مزدورانو په وړاندې له مینې نه ډک دریځ دا په ګوته کوي چې طالبان د افغانانو په مرګ ډېر خفه کېږي طالب که ولو که د امریکانو ترجمان خدای وینه بهول نه غواړي ولو که یو افغان د شهیدانو جسدونه په ټانګونو پسې کش کړي وي 20 کاله د امریکانو مزدوري کړي خو طالب د انتقام سوچ نه ورته لري تاسو به د طالبانو مقاومت او د طالبانو غوڅ بریدونه د اشغالګرو په وړاندې هم لیدلي وي خو له تړون نه وروسته طالب د تا په وړاندې ډېر نرم شوی همداسې له تا نه هم هیله کوو چې نور د جهالت په خوب مه ویده کېږه عسکر جانه ته مو ورور راشه له مجاهدینو سره له طالبانو سره یو ځای شه طالب خپل د مینې او د محبت غېږه درته خلاصه کړې راشه دې غېږې ته ځان واچوه راشه د طالب له مینې نه ګټه پورته کړه طالب ستا په مرګ باندې نه خوشحاله کېږي طالب ستا په وژلو باندې هېڅکله کریډټ نه اخلي کنه طالب که د ورځې 100 کسه عسکر ووژني څوک دې پوښتنه ځکه نشي کولی چې دښمن یې د دښمن لازمي خلک وژني دا چې طالب په نړیواله سطحه د جنګ په اصولو مقرراتو پابند یو څوک ده دا ټول اسلامي مقررات دا د اسلام لارښوونه ده چې طالب تېنه کاملا اطاعت او په همغه لار باندې روان ده چې کوم مشران ورته هدایت کوي زه پوهېږم چې د ځینې طالب قمندانانو به دا نه خوښېږي چې د ده د سر قاتل دې آزاد شي غاړه کې دې ګلان واچول شي خو د مشرانو امر ده ورته طالب چې کامیابه ده په همدې اطاعت باندې ده له خپلو مشرانو د خبرو په پیروي باندې ده او هېڅکله زموږ مشران انشاءالله العزیز په دې مکامل اعتماد او یقین ده چې په دې 20 کالو کې غلطه فیصله نه ده کړې له دې نه وروسته هم نه کوي مشران چې زموږ کومه پریکړه کوي هغه به د دې ملت په ګټه وي هغه به د مجاهدینو په ګټه وي له هغه نه اطاعت کول به د مجاهدینو صفونه قوي کوي یو چا راته وویل وای د عسکر څه کوئ چې دومره ډېر نیسئ دې ته به ډوډۍ څنګه ورکوئ مالدا ساتو د دوی یو شعار ده چې سر وهو سنګر به نیسو یا وطن او یا کفن بیا که چېرته مو له کوم هېواد سره جګړه شوله بیا به دوی پرې ورخوشي کړو وطن ساتي که نه ځکه دوی خو د اسلام دپاره جګړه نه کوي نو عسکر جانه د مینې غېږې در وړې طالب جان له دغه مینې نه ځان مستفید که خپل بچي دې مستفید که خپل عزت دې خوندي که طالب پیغور نه در کوي طالب دا نه کوي چې دوکه در سره وکړي غداري در سره وکړي را دې ولې نن درته وایي چې ما په یو سبا دې کور ته در واوړي ودې وژني نه تاسو خو همداسې وکړل د باګرام له زندان او پلچرخي له زندان نه مو چې کوم طالب بندیان دي د تړون له مخې خوشې کړل د هغوی په کورونو مو چاپې ووهلې ډېر له هغه بندیانو نه زه پېژنم چې د بچیو په غېږ کې مو په شهادت ورسو بچي په غېږ کې
او تاسو په شهادت ورسوه. 8 کاله په زندان کې د تاسو وحشانو درندګانو د عمراو له لاسه په زندان کې وو. کله چې د یو تړون له مخې هغه زندانیان را خوشې شول، کور ته لا نه و رسېدلی، خپل بچی غېږې ته نه و نږدې کړی، سینه مو په ګولۍ ورته سوری کوي. نن هماغه طالب د همغه طالب ملګري د یو تړون له مخې د یو ترحم له مخې تا خوشي کوي، خو غدر نه در سره کوي، خیانت نه در سره کوي، له شا وار نه در باندې کوي. ته ډېر ورته وایې چې ومې نه ولې، موږ د ویډیوګانې ګورو، هغه دې نه ولي. زه په طالب یقین لرم، باور لرم چې و یې و ده او نه یې نه ده. مه کوئ نور د طالب پسې ټوپک راخیستی، دا ټوپک دې کېږده. په طالب پسې دې چې کوم لانچر راخیستی نور یې کېږده. 20 کاله د طالب پې وژلی ده، فایده یې درته نه ده کړې. د هغه چا دپاره دې چې جګړه کول هغه درنه لاړل. امریکایان لاړل، نور د بي 52 سوری نشته، نور امریکایان نشته چې د طالبانو صفونه بمبار کړي د تا د ملاتړ په خاطر. او کله ناکله خو به یې په تا باندې هم راکته کړله، کله خو به یې تم داسې ښه بې خرته لکه مولۍ غوندې وژلې، خو د تا پوښتنه چا نه ده کړې. خیر دې په دې کې ده، د ټول وطن او د ملت خیر په دې کې ده چې جګړه ونه شي، بغیر له جګړې راشه اسلامي امارت غازیانو او اتلانو سره یو ځای شي. طالب په نړیوال سیاست کې درنه میدان ګټلی، د تا مشران تش غله دلته په ارګ کې ناست دي، 18 رقمه غوښه خوري، ته خیرن په پوستې کې پروت یې، 2 میاشتې او 3 میاشتې محاصره یې. دوی دلته ډمې ګډوي، دوی عیش او عشرت کوي، د شرابو بوتل او ټري وهي. ته په سنګر کې هغه د 10 روپو 400 ته ناست یې، هغه هم خدا په څه رقم در رسېږي. ته د 10 او د 20 روپو غالې له ملت نه غلا کوي، هغوی په عربونو په میلیاردونو د تا له تنخوا نه غلا کوي. تا ته د 8 میاشتو تنخوا، د 10 میاشتو تنخوا نه درکوي. محب له امریکا نه یوه ښځه امریکایي راوستې، 18,000 ډالر خالي تنخوا ده، مکافات او مجازات دا چې ورسره یو ځای کې نو 1,00,000 ډالرو ته رسېږي. همداسې د محب یو ټامي او مساج سنټر یې چلوه، هلته پکې نوکر او مزدور نن په تا امیر ده، قسمونه کوي طالبه په والله بالله که راشه. و سړی دا جنګ د قسمونو نه ده، یو قرآن دی او بل رااخلې. ولسمشر دې هغسې شعرونه وایي، یو مرمۍ د ټانګ راوخړوه وا دې ورېده. امرالله صالح دې وایي ما هوای اسلامي نام یې ښایي، هغه یې بیا په دې چرتو لغت کې ده. لاړه امریکا ته په وروستی امید باندې اوبه تویې شولې، امریکایانو لیفټ ور نه کړ، د اوبرا کمپنۍ د موټرو کرایه هم تر اوسه پاتې ده. ته په سنګر کې تنخوا نه لرې، ولسمشر د 20,00,000 ډالر تنا د دواړو طرفو د تیارې مصارف او د اوبرا د موټر هغه خو یې لا کرایه پاتې ده. ته دلته په سنګر کې پروت یې، کچالونه در رسېږي، سفارتونو کې د لاړ شه چې سفیران د څه حالت شروع کړی ده. ډالري تنخواګانې 20,000 او 10,000 ډالر تنخوا. ته په سنګر کې پروت یې وروره. بله ورځ یو چا راته ویډیو ولېږله، هغه زه تاسو سره شریکوم. دوی مونږ ته دال خواره وایي، د دوی په پوستې کې 15 ټنه دال طالبانو غنیمت کړي دي. دال اوس حیران دي طالبان چې اوس په دې څه وکړو، دا خو د خوراک دیم نه. نو هغه مونږ خبر یو چې 800 ټنه دال د له پاکستان سره قرارداد کړی، نو دال ته خورې او دال خور دې ماته ویلې، د خره غوښه ته خورې او مردار خور دې ماته ویلې. ولسمشر د ښځې پاکستان ته بیا یې غلامان یې مونږ یو، ډیورن پې تا خرڅ کوو، 70 میلیونه ډالر تا واخیسته، وطن خرڅونکي مونږ یو. که طالبان پنجابیان دي نو خو د ارګ دروازو ته در رسېده، بیا خو ټیکري په سر کوي، بنګړي واچوئ، خدای مو غر که هغه داعیه مو والا که چندان داعیه وي. محب دې راجګېږي، د پاکستان د کورنیو چارو وزیر هغه خبرې وای بالکل حقیقت دی ویلې. حقیقت یې ځکه وویلې چې یو غلام ته یو هغه ده، دواړه د امریکې بغیر اجازې ټرت نشئ کولی. مونږ ته خو د تاسو ترمنځ توپیر نشته، پټ پټ ملاقاتونه ورسره کوئ، هر څه مو تباه او برباد کړه. دا چې خپلې لاسته راوړنې په لوی لاس بل چا ته حواله کوي، دا خو د تا بې غیرتي ده. د دې انقلاب سالارم طالب ده او ګټونکی هم طالب ده. دغه د جګړې ټورنمنټ چې امریکایانو دلته جوړ کړی و، 52 هېوادونو په اصطلاح ټیمونو پکې برخه اخیستې وه، د دغه ټورنمنټ ورلډ کپ د جګړې طالب جان درنه ګټلی ده. پوه شولې که نه شولې؟ پوه انډرسټینډ.
نو خدای ته وګورئ لږ په سړیتوب باندې پوه شئ د بیان د ازادۍ مدافعین لګیا دي زمونږ اواز بندوي زمونږ ایډیانې بندوي او د بیان د ازادۍ دښمن بیا طالب ده دا د بیان ازادي ده چې دماغ خبرې نشي زغملی زه خو د اردو عسکر ته ورور وایم مینه ورکوم زړه ورکوم محبت ورکوم الفت ورکوم چې نور د افغان وینه توی نشي په مرګ خفه کېږم دښمن مې د په تندي ښکلومه تا څه کړي دي ته خو شهیدان په موټرو پسې کشوې ته حقوق بشر مدافعین ځان ته وایې نړیوال قوانین هم په ما باندې د بي 52 په زور پلي کوي دغه خونړۍ جمهوریت او دغه خونړۍ دیموکراسۍ په خاطر دی 20 کاله زما هیوادوالم په شهادت ورسول بیا هم پړم زه یم مړم زه یم عجیبه قضاوت ده وای که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه او خپل خر او د بل اس په برابر کې د انصاف تله خو د تا په لاس کې وه چې زه د وحشتګر او دهشتګر بللم په مدرسو او په مکتبونو د بمبار کوه کلینیکونه د بمبار کړل معصوم ماشومان د شهادت ورسول اخر هم ټاپه وه د تروریست په ودې لګوله 8 کلن ماشوم د پاکستان جنرال او کرنیل تېنه جوړ کړ انصاف او عدالت خو د دا و چې د څارویو په میلې باندې د توغندیو بریدونه وکړه د څارویو د انسانانو غوښې د سره ګډ کړلې دغه ضمیر فروشه خبریالانو په یو راپور قدرې جوړ نه کړ داسې حالت و چې څارویو د انسان په وینه تنده ماتوله مګر هم تاسو په راپور جوړ نه کړ په مدرسو مو ګلالي طالبان مو شهیدان کړه سپین جامې مو ورته په وینو سره کړه د دیوال د مدرسې دیوالونه او قرآن کریمونه مو د دوی په وینو ولمبول لیکن زړونه مو یخ نه شول نن هماغه قاتلان طالبان معاف کوي دا د طالب اتلولي ده دا د طالب میړانه ده دا د طالب غیرت او شهامت ده چې ښې په دښمن زور بار ده خو بیا هم د مینې غېږه ورکوي تاسو د خپلو عسکرو ته کوم مورال وس د طالب په خلاف ورکوئ عسکر جانه تا ته خو یې ویلې چې طالب دې وژني طالب پول او پلچک ورانوي خبر شوم چې په تخار کې په رستاق ولسوالۍ کې د کابل ګوډاګۍ ادارې چارواکو پلونو ته بمونه ایښي چې طالبان راپسې رانشي که همدغه کار طالب کړی وای نن به ملان او تان ټولې نړۍ نیولی نن هم د ازادۍ راډیو خبریال راته وایي هو تاسو اناردرې ولسوالۍ بمبار کړه ما د قندوز د مدرسې پوښتنه ترې وکړه که ته یو ازاد او رښتینی ژورنالست وی حقیقت ووایه چې هلته څوک په شهادت رسېدلي وو هغه حقیقت 10 کاله وروسته مو نه ویل وایي اناردره په دې خلاصه کړم زه د اناردرې د پیښې ملاتړ نه یم بلکل چې هر چا دا کار کړی ښه کار یې نه ده کړی عامه شتمني وه خو په همغه اناردرې کې د طالبانو جسدونه له غره نه کته راکولول کېږي او په دومره کاڼې په دې سینه وهئ دا ظلم ده دا وحشت ده دا ډېر بد کار ده که د اناردرې ولسوالۍ نړول بد کار دی د یو شهید بشر ته توهین کول جنایت ده جرم ده که د یو ولسوالۍ ودانۍ نړول هغه خو به طالبان بیرته درته جوړ کړي دغه بهانه به د خلاص سي لیکن هغه زما د شهیدانو په وجود د څه اور بل کړی دی هغه به څه وکړي نو خبرې ډېرې دي چې تر سهار هم درته عسکره ووایم نه خلاصېږي راځه خیر دې په دې کې ده کامیابي دې په دې کې ده چې له خپلو ورونو سره هغه چا سره چې امریکایانې ګونډه کړل له دوی سره یو ځای شه که نور هیڅ نشي کولی 20 کاله د اشغال په چوپړ کې پروت وې اوس راشه دغه میړانه وکړه دغه اتلولي خپله کړه چې د طالب له دښمنۍ نه لاس واخله د اسلامي نظام په وړاندې خنډ مه جوړېږه قاري صاحب محترم راغلی ده